دعا د مسلمانانو لپاره د الله جل جلاله سره د مستقیم اړیکې یوه لاره ده. انسان د ژوند خپلې ټولې ژورې اړتیاوې، غمونه او خوشحالۍ الله تعالی ته وړاندې کوي. دعا یوازې په ځانګړو وختونو یا ځایونو کې نه کیږي. مسلمانان کولی شي چې په هر وخت او هر ځای کې الله تعالی ته دعا وکړي. دا دعا یوه اساسي موخه د الله تعالی رضا کول دي. مسلمانان نه یوازې د خپلو اړتیاو لپاره دعا کوي، بلکې د الله جل جلاله د رضا، هدایت او معافیت هم غواړي. کله چې انسان په ژوند کې له ستونزو او کړاوونو سره مخ شي، دعا د هغې لپاره د سکون او ارامتیا وسیله ده. دعا د انسان زړه ته سکون او ارامتیا ورکوي. د دعا له لارې انسان د ژوند په مشکلاتو کې د الله جل جلاله مرسته ترلاسه کوي. دعا د الله تعالی سره د اړیکې پیاوړتیا او د هغې د رضا کولو تر ټولو غوره وسیله ده. په ټولیزه توګه دعا د مسلمانانو لپاره د روحانیت، هدایت، معافیت او د الله تعالی سره د اړیکې یوه مهمه وسیله ده. راځئ موږ او تاسې هم د ژوند ټولې جګې او ټیټې غمونه او مشکلات خپل رب ته مخې ته کړو او د الله جل جلاله څخه د دعا په غوښتلو سره د هغې ټولو حل وغواړو.